ننګرهاري ولسونو امنیتي ځواکونه د ټاکنو د ښه ترسروي له کبله وستایل. په ننګرهار کې ولسونو مدني ټولنو او د ځوانانو شوراګانو یو شمېر غړو په دې ولایت کې د بریالیو ټاکنو ترسره کولو په پار امنیتي ځواکونه او مسؤلین وستایل. د دوی پر وینا امنیتي ځواکونو لویه مېړانه وښودله چې په دې ولایت کې خلکو ته په ډاډه زړه د دې زمینه برابره کړه ترڅو د رای ورکولو مراکزو ته ولاړ شي او خپله رایه وکاروي. د امنیتي ځواکونو د ستاینې دا غونډې په جلال آباد ښار شینوارو او بهسودو ولسوالیو کې جوړې شوې وي. لال محمد چې د یو سرتیري په غاړه یې ګل راځړو وویل موږ پرته له امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ یو. دوی زموږ اتلان دي. د سر په بدل یې د ټاکنو امنیت تامین کړ او ولسونو پراخ ګډون وکړ نو حق یې دی چې وستایل شي. د دښمنانو سترګې دې ړندې وي. د امنیتي ځواکونو د قدردانۍ دا غونډې داسې مهال جوړیږي چې د ټاکنو په ورځ په ننګرهار ښار کې تر 100 زیاتې چاودنې وشوې چې په پایله کې یو شمېر خلک ژوبل شول او په ټول هیواد کې 4 تنه ووژل شول او 90 نور بیا ټپیان شول. خو کومه لویه پیښه رامنځته نه شوه. د چارو شنونکي په دې باور دي چې هیڅ تصور نه کېده چې ولسمشریزې ټاکنې به دې په دومره ښه شکل ترسره شي. اسدالله ترین وایي ما هیڅ فکر نه کوو چې ولسمشریزې ټاکنې به په دومره ښه توګه ترسره شي ځکه ګواښونه ډېر وو. ویره جدي وه. باید وویل شي چې طالبانو څو اونۍ وړاندې په خپرو شوي اعلامو کې له ولسونو غوښتي وو چې ولسمشریزو ټاکنو کې دې برخه نه اخلي که نه دوی به یې په نښه کړي. هممهاله یې ویلي وو چې کمپایني غونډې او دفترونه د دوی لپاره نظامي ادرسونه دي.